السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو ولسنامه ده او مونږ د اسماعیل مشواني صاحب د فارم هاوس نه د سیاټل نه یوټا طرف ته روان شو او په سړک روان شو. غني ته زمونږ ټوله ذمواري حواله ده. دی وایي زه بوځم او نور محمد سلارزی راله چې دی په بدرګه کې را سره دی ملګری او وقارتل په ټلیفون لګیا دی د زبدي صاحب سره. نو دغه سفر دغه لار ده ته ښیو. نور به موږ تاسو څه وښیو خو دغه لارې دي کوم ځای چې پکې ناشنا یي ویډیوګانې به ځای په ځای کوو او د افسر افغان ذکر خیر وشو، د راشد ذکر خیر وشو. نو راشده افسر افغانه سلام ومنئ. سلارزی صاحب زما مرګ ډېر سلامونه کوه راشده. وعلیکم السلام. راشد ته افسر افغان دا زمونږ د پښتونخوا توتیان دي توتیان. بالکل بالکل یاد په خیر هلکانو یادم کړئ ښه. بالکل دغه سفر درته ښیو او ولسنامه کې راسره اوسئ. او افسر افغان صاحب او راشد صاحب تاسو ته هم دعوت دی کله چې لاره غلطه کوي دې خواته راشئ. ژوند دې وي ژوند دې وي او لارې د ژوند دا راتله به کوو که الله مو راول هر کله دا راشئ. خپل مسافر داسې مونږ یوازې د انګریزانو د نچو پرېښود. خان صاحب دومره دغه کلی دی تکلیف کلی دی راغلی دی خپل وخت قیمتي وخت یې مونږ ته راکلی دی او الله دې ټول عمر خوشحاله او آباد لري سره د دوستانو. کور ودان کور مننه ستاسو نه مننه. ملګرو راسره اوسئ په ولسنامه کې. بس په لاره یو 12 غنټې لاره 12 غنټې لاره ده. ګورو چې مونږ به لکه 12 غنټې لاره اوس ښه تازه یو چمک وهو. دې ته ونیسه 800 دې ته یې راته عوام وورئ 800 مایل یعنی مطلب 804 مایله لاره ده. یعنی مطلب 1000 کیلومتره لاره ده. زر نه ده تقریبا 1200 ده 1200 کیلومتره کراچۍ ته روان او د کراچۍ نه لاره دا پټي مټي ده ته خیر نه شنه شنه پټي راسره اوسئ راسره اوسئ. دې ته لاغم راغلی
تاوېده ایسته دا پکې سوځېدلي دي که دا هسې دا ونې وچې دي یاره دا دغه شوي زمراز یې کوه لویې ګرګې پرتې دي یو بوټی بغیر د حکومت اډر نه یا سیستم نه نشي ګډ کولی جوار پکې مو ولاړ دي وروره ونو څوکې دي مونټریال څوکې ته راوخته پټي دي پکې وروره دغه سیټ ډېر ښه پارکینګونه دي دا چې بس سړی غواړي او دغه شینکي ته ونښلي اورې ګډوډ نه شي که نه خدای یقین کې منظرې دي یاره دا بیا چېرته پیدا کېږي په دې ملم جبه کې چې دي که نه یو نختر دی یو اچر دی زم دا به چری دا د اچرو په شانتې دی خو پته پاڼه یې بدله ده نو وړه یو ځم اکشنای دا کناډي ته تللی وه غرب کینیډي ته تللی ده هغه هم تللی ده کینیډا چې کوم ده په نارت سیټ کې زمونږ په ساوت کې روان هغه غټ ځنګل دی که نه او هغې ته خلک د پېښورو سره میچ و هغې ته خلک وایي دا د دنیا غټ ځنګل دی او امریکایان راځي د کونړ لرګي وړي وایي لرګي وړي دوی په څه کوي تر امازون ځنګل ولیدو خان صاحب امازون خو د دنیا غټ ځنګل دی که نه هغې کې به مخلوقاتي ورګي نورو ملکونو سره رالګېدلی دی که څو څه دی د دنیا 100% اکسیجن د هغې نه ده غني شهزاد د پایلټ چوکۍ سنبال کړې ده دا 803 مایله لاره ده 12 ساعته ښیي دا ده او دا مونږ سفر پیل کو د خیره د سیاټل د ټولو ملګرو منندوی دا څومره ورځې چې مور سره ګپې شپې ولګولې ټوکې ټقالې مو کړې وورال کې هغه ماشومان دي د هغوی او زمونږ چې چا خدمت کړی دی دغه ټولو منندوی کور ودان او دغه سفر هم پیل کو را سره اوسي دا د مونټریال غرونه دي اورې یو نه دی نو کوم یو نو سړی ځان وړی واه واه دا ځنګلې دي بل هم ترې راواوښته بل ګاډی سر هغې ته به چېرته اولډ مین ناست یو راواوښتو د اولډ مین تندی ناست ملګرو باوري یم چې دغه لارې او دغه ښکلې ښکلې منظرې به مو خوښې شوي وي څنګه چې دغه خلکو په دغه شاړو دښتو کې باغونه جوړ کړي دي د مختلفو میوو او بیا چې په کوم ځای کې اوبه نه وي نو دوی د ډراپ سیسټم شروع کړی دی په امریکا کې هغه دښتې هم زرخیزه کړي چېرته چې اوبه نه وي دغه د ډراپ سیسټم په دې باندې به یو ورځ در سره خبره هم کوم خو که د کومو ملګرو تادي او هلته اوبه نه وي نو دوی دغه په ګوګل باندې کتلی هم شي چې ډراپ سیسټم د اوبو د دښتو دپاره څنګه کېدلی شي د دې نه مخکې مونږ یوه طریقه ښودلې وه په کوټه کې په ملګرو تجربه هم کړې وه
د سلمین خپلواک او دغه د اشر ملګرو ځینو چې چېرته اوبه نه وي هلته یو ځای وکني یو چاټۍ پکې د خاورې کېږدي یا د اوبو ډکه کړي د هغې نه چار چاپېره په 4 فوټه کې دغه ځمکه نمله کېږي نمي رانیسي او هغه بوټی کامیابوي نو او دغه چاټۍ بیا په 80 ورځو کې ډکول غواړي یا په 50 کې نو د هغې سره هم ونې وده کولی شي خو د ډراپ دا سیسټم هم زما ډېر زیات خوښ شو په دې به سره ورځې خبره کوم نو د ولسنامې لیدلو مننه کوم را سره اوسئ